خبر متقی له افغان خاورې هیڅ چاته ګواښ نه جوړیږي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. افغان حکومت وایي له افغان خاورې هیڅ چاته ګواښ نه جوړیږي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي ټوماس نیکولاسون سره کتلي دي. په دې لیدنه کې دوه لورپور روان وضعیت خبرې کړې دي. نیکولاسون ویلي دوی له افغانستان لپاره خپل ملاتړ دلته له اړمنو سره خپل مرسته ادامه ورکوي او تمه لري چې د افغانستان نوي حکومت هم په خپل ژمنو متحد پاتې شي. امیر خان متقی په هم بمدې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دایمي امنیت او ثبات لپاره کار کوي او خبره له افغان خاورې له ژمنې سره سم هیڅ چاته ګواښ او خطر نشي جوړېدلی. هغه ویلي چې د حکومت موده کې د امنیت نور مسایلو په څیر ښې لاسته راوړنې لري چې تمه لري چې دایمي ثبات لپاره ګامونه اوچت کړي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.